واټساپ کې دغه سیټینګ تاسو څنګه کولی شئ، یعنې که تاسو د چا میسج وګورئ یا د چا تصویر را لېږلی هغه وګورئ، خو هغه ته پته هم لګي چې دا د کتلی دی که نه دی. او دغه شانتي تاسو د انلاین پته هم هغه ته نه لګي، یعنې که تاسو واټساپ استعمالوئ خو هغه ته دا پته نه لګي چې دی اوس واټساپ کولا کړی دی، استعمالوي که نه استعمالوي. دا ویډیو ډېر زیات اسانه ده او سیټینګ ډېر زیات اسان دی، تاسو ته کیدای شي پته هم وي، خو زیاتو کسانو د دې پوښتنې کړي دي، د دې وجې نه دا ویډیو جوړوم. څنګه به یې کوئ؟ آی ډي فالو کوئ، دا ویډیو څه وکئ ویم درته. د ټول نور به تاسو لاړ شئ چې په دې بره 3 ډاټس باندې به کلیک کوئ، په سیټینګ باندې به کلیک کوئ، بیا به تاسو په پرایوسي باندې کلیک کوئ، دلته کې به تاسو لاست سین اینډ آنلاین باندې کلیک کوئ. دلته کې دوه آپشنز دي، لاندې کې تاسو ته لاست سین خلکو ته شو کیږي که نه، په دې کې دا سیم ایز لاست سین چې په دې باندې کلیک کوئ دا به هم نه شو کیږي خلکو ته. او په دې پاس کې بیا ډېر زیات آپشنان دي، یعنې اولنی چې دی ایوری ون دی، په ایوری ون باندې پروت دی، هر سړی کتی شي چې هغه ته پته لګېدی شي چې دی آنلاین دی که آفلاین دی یا زما میسج ګوري که نه ګوري. په دې دویم نمبر باندې که تاسو کلیک کوئ د دې مطلب دا دی چې هغوی ته به صرف پته لګي چې دی آنلاین دی که آفلاین دی، یا چې میسج تاسو وګورئ نو هغوی ته به پته لګي. دریم نمبر دی مای کنټیکټ ایکسپټ، یعنې ستاسو په کنټیکټ کې کوم تاسو غواړئ چې داسې کسان ترې لرې کړئ چې هغو ته هم پته نه لګي، دلته کې تاسو هغه سلیکټ کړئ نو هغه به ترې لرې شي او نورو کسانو ته به تاسو لاست سین هم ښکاري او ورسره به تاسو آنلاین سټیټس هم هغو ته شو کیږي. دغه شانې که تاسو نو باډي باندې سلیکټ کړئ بیا به هېڅ چاته هم پته نه لګي دی آنلاین دی که آفلاین دی یا د زما میسج کتلی دی که نه دی. دغه شانې ویډیو نه راپاره زموږ آی ډي ضرور فالو